ما وی دا ځای یوه بیه مې روانه کړله لږې روپۍ پکې کمې شودي او 4 لک روپۍ مې پکار دي قرض و نو ما یې کاغه دې الله کړې نو بیا ویل انشاءالله چې ډېر زر واپس درکړم دا څه وی یار قرض روپۍ ته یقین وکړه یوه میاشت به کېږي پوه شوې چې ما 500 نوټ نه دی لیدلی 1000 او 5000 چې کوم دی خو لویه خبر ده حیران یم چې رنګ به یې څنګه پوه شوې په پیسو پسې ړوند کوڼ شومه پوه شوې تقریبا یاره دا 4مه ورځ ده چې په مړه خېټه موږ په کور کې روټۍ نه ده خوړلې یو ټیم خورو او بل ټیم چې کوم دی وږي وده کېږو نو نن هغه وړه چې کوم دی هغه هم ختم شو نو بیا کور کې څه شتۍ پرتې وې ما یاره بس دا شتۍ به وړه کړم نو شتۍ مې ویوړه هغه مې وړه کړې په هغې باندې چې کوم دی ګزار روانه ده نو بیا د سالن دپاره هم څه نه پوه شوې بیا یو څو وچ لرګي راغونډ کړو هغه کټوۍ ته واچول او اوبه پکې واچولې پوه شو ما په دې کې به لږه شوروا وکړو او د شتۍ نه چې کومې ډوډۍ پخ شوې د دې سره به یې وخورو یاره حالات داسې جوړ شوي دي د الله ولي په پیسو پسې ړوند کوڼ شومه پوه شو پیسې به څه کوې چې د رزق درک مې نه لګي یار داسې حالات جوړ شوي یار ته خو زما ملګری مخکې چې راسره وې تاله مې درکړ وې که نه یار هلکه دا څه وې موږ خو دا خورې ورې اوبه ستا په سر ویشتې دا ته داسې څنګه خراب شوې یار بس یاره تا نه دي اورېدلي هغه مال چې کوم دی هغه د لاس خیری دی پوه شوې کله ځي او کله راځي اوس تقریبا میاشت شوه چې تلی دی پوه شوې او د اوسه پورې رانغې او یقین مې هم نه کېږي چې دا چېرته په 10 کالو کې واپس بیا ماله راشي یار او زما خو ورور یار بس په رزق پورې اریان نو ستا نه څه پټ پناه یار مخکې راسره وې تاله مې درکړو یار زه ټیک ته زه بل ځای څه درک لګومه نو که چاراله راکړې نو تاله به تیم لګي درکمه ټیک ته ځه هلکه دا سړی خو ډېر خراب شو دی ته وګوره شاتو ته ناست دی زما سره به یې ډېر ښه کول دا ډېره ښه بیه وه د وارې سړی خراب شو دی هغه مشران هم رښتیا ویلي که اوښ په شتی شي نو چې شتی نه نو په څه بیلې یو پیرې مې غلطي کړو تاله مې قرض درکړي پوه شوې او بیا دې راله پسې 15 جوړې پیزار زاړه کړي او چې لرې په دوربین کې به دې ولیدم نو بیا به ته په نظر نه راتلې داسې سیلۍ به دې کوله پوه شو مرګتیا په تندر سړکه هغه احسان به دې هم نه منو او الټه په جنګونو او په شورونو په لږو لږو دې راله کړی او په خپلو پیسو دې پوه کړی هم نه وم او اوس چې راته پته ولګي چې دا سړی محتاجه دی خو بیا ولم نه ورکوم پوه شوې هغه خپل حالات راته یاد دي یاره او دا پیسې میسې راغونډې که داسې نه چې دلته راپسې را نازل شي او ریال له ریال جې پیسې ښه ډېرې دي خو د ډېرو خلکو د قرضونه چې کوم دی اړه راله موړ کو چاله به قرض نه ورکومه بیا شانه ولې خفه یې څه مسله ده یاره ایوبه له ګروپو ته مې ضرورت دی ګرانو ملګرو نن ما ستاسو دپاره داسې یو ایپ راوړی دی چې په کور کې په ناسته هم تاسو د هغې نه پیسې ګټلی شئ د دغه ایپ نوم دی پوکټ بروکر په دې باندې تاسو ټریډینګ کولی شئ او د دې نه ښه بلها پیسې ګټلی شئ د دې نه ویډرا هم ډېره په اسانۍ سره کیږي جیس کیش ایزي پیسه او هر قسم بینک تاسو د دې سره لینک کولی شئ او خپله ویډرا ډېره په اسانۍ اخیستی شئ او ها $1000 هم پری ورکوي هغه د دې دپاره پری ورکوي چې تاسو په پوکټ بروکر باندې ځان پوه کوئ او د دې ټریډینګ یې زده کوئ ملګرو دا د دې اسانه طریقه ده 24/7 سپورټ هم درکوي او د 130 اسټ نه زیات سپورټ هم میلاویږي اسټ څه ته وایي اسټ د مختلف ملکونو په کرنسیانو کې تاسو دلته ټریډینګ کولی شئ نو انتظار د کمې خبرې د دې ویډیو پرومو کوډ استعمال کړئ په ډسکرپشن کې یا په کمنټ سیکشن کې منګه دغه لینک پین کړی دی په دې باندې کلیک کړئ او ځان رجسټر کړئ قرض یو جادو دی چې د چا نه یې غواړې هغه هم غیبېږي او چې چا له یې ورکې هغه هم غیبېږي غریب په هر طرف تباه دی لکه مې وایه خلک خو مرګې سب تم خېږي د یخې واورې ته ګوره د یخې هوا ته ګوره خیر خو و یار وره که دا خبره مې تا ته وکړه زما نه خو تب خېږي او ستا نه به لوېږي یا ولې خیر خو و لکه خیر چېرته دی زما هغه ملګری نه دی زیشانه د هغه نه مې د 3 ورځو په ټیم باندې قرض روپۍ راغېستې وې که څه وشو 3 کاله یې وشو او هغه له مې واپس نه دي ورکړي ما له ډېر په سخته کې لاس راکړی نو څه وشو دا خلک د یو بل سره کوي نو پوه شوې څه وشو که د هغه موبایل په دې 3 کالو کې ما نه دی چوت کړی نو نن مې بیا ضرورت شو رینګ ورته کومه زه یې بلاک لیسټ ویشتم نو حیران په دې یم چې ما د ده سره بد څه کړي دي د دې مرګتیاړو څه فایده نشته د الله ولي نو دا خبره چې کوم دا ما خوري لوګي رانه وباسي لوګي د ښو زمانه نه ده پاتې پوه شوې او
څه وشو که ما یې موبایل نه شوته او څه وشو که 3 ورځې ورته ما خو ولوې او بیا مې ولې روپۍ نه دي ورکړي دا خو خلک د یو بل سره کوي مړه اوس ته ووایه په دې کې زما څه غلطي شته زه دا ستا سره ډېر زیات بد کړي دي چې ستا نمبر یې بلاک لیست ته ویشتی دی او نن سبا د خو زمانه نه ده نن نه تب خیږي او سبا به د باندې اور بلیږي اور د چا سره اړو سره ښوونه کې به دنیا کې وری او شبیره ستا دا خبره مې خوښه شوه نن نه بعد به د چا سره دومره ښوونه کم پوه شوې او د ده سره چې ما دا ښه کول پوه شو دا قرض مې ترې اخیستې نو زما یو سوچ و ما وی دی به ما له قرض راکړي او دا قرض به د ده صدقه جاریه پوه شوې او د ده په عملنامه کې به هره ورځ زما د قرضو پیسو د وجې ښه ډېر ثوابونه لیکلی کېږي پوه شوې خو چې نن یې عملنامه ډکه شوه او نور ثواب پکې نه راځي نو زما موبایل نشوته ایوبه ته ما د دې دپاره راغوښتې چې پابلو زما سره زما هغه ملګری ناست و نو هغه خو تا ګوره پېژندم نه د هغه نه دې د موبایل نمبر راواغست او بیا دې ورته ټلیفون وکړو د هغه نه دې قرض روپۍ راواغستې د هغې نه مخکې په هغه تېرې شوې پیره باندې دې د نورواحد ته ټلیفون وکړو روپۍ دې ترې قرض راواغستې نو ته ځان څه کار روزګار ول نه کوې څه شرم دل نه درځي د دې یو بل نه چې دا خرڅې کوې ته بیا به کار مار کوم بېروزګاره به نه ګرځم نو کله به کوې تا له څه شرم نه درځي زما د مخې نه مې ورکېږه لړکېږه لږ پیسې کې دې راکړې مجبور یم لږ روپۍ را لکه زر به درکړم دا وګوره اوس نورې غواړي دا خو دا خبره ده وایه دغه صبرېږه او دغه یې نه صبرېږي لر شه مړه ځه ورکېږه سړیا د مخې نه مې لړکېږه ځه زر به درکړم لږ را لکه هلکه قلار شه ځه زه درته یم ځه د دې د ځان وپېژنه ځان وپېژنه ځه ورځه لړکېږه لږ را لکه لږ بیا بل زر درکړم که نه زر به درکړم که نه لږ را لکه مجبور یم زما خدای هلکه ځه لړکېږه هسې مې د لاسه خرابېږي ګوره زه ته یم ځه وځه مړه شرم خو تال نه درځي مړه نه راکې زر به درکړم هلکه تا چې د چا نه پیسې قرض کړي دي تا بیا واپس ورکړي چاله زر را لکه ځه حق خپله وایي اوس دا 1500 را لکه ځه هلکه تا خو شرمېږي نه ځه زه درته دا څه لیکایم په پښتو ته لیکایم زه یم ځه ورکېږه ځه یو بل ته ټلیفون نه کوې دا شته زه درته یم مه کوه داسې او ته لا ماته یې نورې را زه خو درکوم ما خو ته هېڅ درکوم درنه پیسې نو کله په ژوندون یې خو ته 40 روپۍ نه ورکوې او که څرمن نه چا وویسته او مړې پرې پکې ژواغه سل لکه ځه نسوار پیارم خدای پاکه یا الله زما دې توبه دا لا کم خلک دی 50 لکه ځه الله پاڅه مړه پاڅه ځه السلام علیکم حاجي صاحب خیر څنګه خیر دی خبره هو دا خو شبیر ته سعودي نه غلې وې زیلې مې ولقنه روپۍ ورکړې دا خیال غوټه به اوس ډیره راوړي ولکه چې ورشم پسې دولت څنګه را پیښه وکړه هغه رول مې راته وی چې حاجي صاحب مې غوټه ورکړله هغه ترې راواله کور ته یې یوسه السلام علیکم حاجي صاحب څنګه چلې خیر خیر راکه حاجي صاحب کله راغلی ځشانه موږ د خیر سره فون نه ورسېدو ما وی زما کار کړي بس ځشانه پوه یم ستا په خبره ملګري یو ورځ وکړې یو کس راځي د تېرې نه او که خیري اوس مېلمانه ولاړ دي او ستا پیسې چې دي هغه زه تاله فورا در ورسوم ته تللی شې ځه ستا پیسې مې ما سره مخه کړي وو که نه ما چې ته اوس ما سره لږ ښه وکړې یاد مې دي که اوس په ټایم کې مېلمانه دي دورو ساعتو بیا ستا سره مېلاوي کړم ځه دویم پیر شو که نه تېر شوي پیر هم داسې تللی بیا رالی بیا څه نه وو که نه ځه لاړو ځه صحیح شو حاجي صاحب ښه چارې ښې برابرې ښه مایي چې زما هغه کار وشي نو ځیشانه یاد مې دي ومې شي ملګري په دې ورځ وکړه سړی را روان دی او لا نه دی را رسېدلی چې څنګه را ورسېد اول به ستا پیسې او بیا به د بلې وبه شي وبه شي ښه حاجي صاحب زما هغه پیسې زما یاد دي ښه وبه شي یاد مې دي وبه شي څنګه به وشي حاجي صاحب په دې پسې خو زما څلورمه جوړه پیزار وشلېدو حاجي صاحب زما هغه پیسې وبه شي ته پسې دلته کې م راغلی وبه شي حاجي صاحب زما هغه پیسې وبه شي دلته کې م خدای پاک را نازل کړی دا به څنګه وشي سړی غول دې را الله وستو حاجي صاحب زما هغه پیسې لکه وبه شي در به کو که نه د څنګه به وشي یالله چې دا روپۍ نن وشي زما په خیال دکه څه وي چې دا وشي ده دا کرلي ورته وټکو سړي وعلیکم سلام لکه ورشه پلار ته دې اواز که مړه هغه تللی سعیدو ته ولې بیمار دی کو نه رشته سعیدو ته نو سعودي ته تللی سعودي ته داسې وی سعودي ته تللی زه خو هر ټایم راغلی یم خو هغې وبه شي نن پسې بیا رالمه
خو زما پیسې خو تاسو نه دي درکړي. نه 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 ستا پیسې مونږ له نه دي راکړې. هغه تا ته دروغ نه یې چې وبشي ابه کور کې تانیزونه کرل دي هغه خطا شو دي. هغه چې تلو ما ته یې دا ووې چې زیشان بیا دروازې له راغی نورې پیسې به دې څه قرض راوالې چې وړه پرې راوړو. ها د دې ته وې چې وبشي ما خو یې دا حاجي صاحب دی دا خو غټ زندیق صاحب وختو.